سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ راته. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. ملګرو، دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د ساتوشي اپلیکیشن لپاره د اوپن ایکس ټیسټنټ جوړولو یو ساده او راحته طریقه معرفي کوم. په تېره ویډیو کې ملګرو موږ هم یو طریقه معرفي کړله چې په هغه بیا ډېرو ملګرو ویل چې موږ ونه شو کړلی دغه طریقې سره راشو دغه ټیسټنټ جوړ کړو. ځینو ملګرو ویل چې زموږ والټ نه کنیکټ کېږي او ځینو ملګرو ویل چې موږ ته یا یو ایس ډي ټي نه کلیم کېږي، ګاز فیس غواړي. نو راغلم په دغه یو نوې ویډیو کې زه تاسو ته ساده طریقه معرفي کوم چې نه د ګاز فیس غواړي نه والټ کنیکټ کول غواړي. ډېره راحته هوسا او ساده طریقه ده. نو راځئ ځو ملګرو ویډیو ته، دغه طریقه به درته معرفي کوم. ښه نو دوستانو، راغلو ویډیو ته. تاسو به خپل میټاماسک والټ راوباسئ او دغه پورته څنګه یې ملګرو اتریوم ماین نټورک په دې به کلیک کړئ. دا لاندې به ایډیټ نټورک آپشن ووهئ. دا چې مو ووهه دوستانو دا څنګه ګورئ کاسټوم نټورک په دې به کلیک کړئ. چې په دې مو کلیک کړو دوستانو دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. دلته تاسو څخه دغه آپشنونه غواړي، نټورک نیم، آر پی سی یو آر ایل چین آی ډي او سمبول دا شیان غواړي چې دا زموږ په ټلګرام چینل کې ملګرو دا هر یو مې تاسو ته اپلوډ کړی. څنګه چې دلته وینئ نټورک نیم، چین آی ډي، یو آر ایل، سمبول دا ټول ما تاسو ته اپلوډ کړي. تاسو له دې ځای څخه چې کوم مو په کار وي هغه به راخلئ او چې کله دا مو راواخیستل نو په دې باندې به اوس موږ څه ډول ټیسټ نټ راوړو دلته به ایډ کوو دا هم تاسو ته ښیم. دوستانو دغه آپشنونه به موږ ورته ټول ډکو. په دې لومړي سر کې ملګرو موږ نه نټورک نیم غواړي یا د نټورک نوم. نټورک نیم به تاسو ورته اوپن ایکس دا به ورته په همدې ډول ولیکئ ملګرو، اوپن ایکس فاصله لانګ، بیا به ورته لانګ ولیکئ، بیا به فاصله ورکئ، بیا به ټیسټ نټ ولیکئ، ټیسټ نټ. نو په دې ډول دوستانو نټورک نیم کې به ورته داسې ولیکئ. په همدې ډول ملګرو غټ او واړه آپشنونه به همداسې ولیکئ. دوم آپشن ته راځو، آر پی سی یو آر ایل. نو دا آر پی سی یو آر ایل هم ما تاسو ته ټلګرام چینل کې اپلوډ کړی ده. نو تاسو به همدغه آر پی سی یو آر ایل لیکئ چې ما ټلګرام کې اچولی. راځم ټلګرام چینل ته. نو دلته تاسو ته ښیم دا وینئ نټورک یو آر ایل آر پی سی دا به کاپي کړئ، را به شئ دې برخه کې به یې ورکئ او دا لاندې چې دا چین آی ډي، نو په دې کې به تاسو ورته چین آی ډي لیکئ. کومه به لیکئ ټلګرام چینل کې هم شته او دلته هم وینئ. 88 به ورته ولیکئ او راځو بل آپشن ته سمبول. سمبول کې به تاسو ورته یو ایس ډي ټي په غټو حروفونو ولیکئ، یو ایس ډي ټي په همدې ډول. او دا لاندې آپشن ته راځو بلک ایکسپلور یو آر ایل ته. دا مې هم تاسو ته ټلګرام چینل کې اچولی، دا ګورئ لاندې به راشئ ټلګرام چینل ته، بلک ایکسپلور یو آر ایل کاپي به یې کئ، بیرته به راشئ والټ ته، لاندې ځای کې په همدې ځای کې به دا ورته پیسټ کړئ. چې کله مو دا ټول په منظم ډول ولیکل لاندې به دا ګورئ ایډیټ آپشن. ایډیټ آپشن باندې به کلیک کړئ او په همدې راځم کلیک کوم ایډیټ آپشن. ایډیټ آپشن چې مو دغه دوستانو تاسو ته اوپن ایکس ټیسټ نټ اضافه کیږي، هم یو ایس ډي ټي هم اوپن ایکس ټوکن درته اضافه کیږي. څنګه چې وینئ پورته هم ټیسټ نټ موږ ته اضافه شو. نو دغه ملګرو ډېره ساده، راحت او اسانه طریقه او همدا شان چې په دې طریقې تاسو ایډ کړئ یا که په مخکینۍ طریقه ایډ کړئ دواړه یو ډول دي، سمه ده، کوم فرق نه لري. خو کی وای سی به تاسو خامخا د دې نټورک کوي، کی وای سی به سل په سلو کوي. د کی وای سی کولو طریقه موږ اپلوډ کړله تېره ورځ، نو لینک یې تاسو ته په ډسکرپشن او لومړي کومنټ کې ږدم، ویې ګورئ در سره. نو دغه ملګرو زموږ ویډیو هیله ده چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلي. نور وخت مو نه نیسم، تاسو په خدای سپارم. د خدای په امان.